سلامونه مې قبول کړئ درنو دوستانو. یو ښایسته هلک سره یو بوډا بابا غلط کار کړی دی. دا ویډیو چې د پنجاب د یوې علاقې نه وایرل شوې ده، تاسو سره یې دلته شریکوم. مهرباني وکړئ دا ویډیو ماشومان مه ګورئ. تاسو به دا ویډیو هم د دې ویډیو په اخره کې یا په منځ کې وګورئ. قدرمنو، تاسو ته معلومه ده چې نن سبا ښایسته هلکان چې کریم پوډر هم مږي او په یو نه یو طریقه باندې د مشرانو نه یا د ځان نه غټو هلکانو نه پیسې خوري، هغوی سره ګرځي راګرځي، د هغوی زړه خوشحالوي. خو چې کله هغوی نه پیسې وخوري نو هغوی هم بیا داسې په غلطه طریقه استعمال کړي چې د دوی نه ویډیوګانې هم وکړي. په سوشل میډیا باندې یو ویډیو همدا اوس زموږ د نظره تېره شوله چې داسې عمل یو ښایسته هلک سره شوی دی چې بالکل د قومي لوط عمل یې ورسره کړی. معلومه نه ده چې دا به رښتیا دغه بوډا نه د هلک ښایسته هلک به ترې پیسې خوړلې وي که نه. خو هر څه چې وي نو دې بوډا له داسې نه وکول پکار، ځکه چې په معاشره کې د بوډاګانو یا د مشرانو ډېر زیات عزت وي. خو کوم بدبخته انسانان چې داسې کار کوي، ښایسته هلکان رانیسي، ناروا کار ورسره کوي او خپل زړه ته تسکین ورکوي، نو یقیناً چې داسې خلک بیا د سزا قابل دي. سخته سزا ورته ورکول پکار دي چې د نورو خلکو دپاره یو عبرت جوړ شي. امید لرم چې تاسو به زما د ویډیو په مقصد او په پیغام باندې پوه شوي یئ. له نورو تازه معلوماتو لپاره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې وخت په وخت تاسو د راتلونکو معلوماتو او ویډیوګانو نه خبر ساتل شئ. خوشحالي مو غواړم، بریالي اوسئ.